شپېتمو کلونو کې به زه ډېر د خپلو خوږو ملګرو دوستانو ډاکټر زرین انځور پوهاند بریالي باجوړي او یو بل زما دوست و سید افضل شیرزاد نومېده. د هغوی سره به موږ به وخت نا وخته د استاد زیارت ته ورتلو، د هغه سره به کېناستلو او د هغه له علمیت او پوهې نه به مو ګټه اخیستله. علامه رشاد بابا زما په نظر نه چې زموږ د هېواد په سطحه باندې بلکې د منطقې په سطحه باندې یو ډېر لوی عظیم عالم او فاضل انسان و. لوی انسانان وایي چې لوی انسانان لوی کارونه کوي. هغه هم داسې یو لوی انسان و او ډېر لوی کارونه یې کړي. خاطره به ورته ووایم، خاطره داسې وه چې یوه ورځ زه انځور صاحب او سید افضل شیرزاد د استاد کور ته ورغلو چې د هغه د حال و احوال پوښتنه وکړو. نو دا داسې وخت و چې په دغه وخت کې یوه نقشه خپره شوې وه په کابل کې د دې ژوندانو په منځ کې به ډېره د بحث وړ وه. هغه نقشه کې افغانستان د شوروي اتحاد هغه وخت یو جمهوریت ښودل شوی و. په دې باندې خبرې کولې سره استاد هم ډېره اندېښنه لرله دې ته چې دا ډېر ښه کار نه دی شوی. دا نو زه فکر کوم اغلب دا د کارمل د واکمنۍ وختونه و، کلونه دي. نو بیا نو چې کله دی لږ ارامه شو، خبرې بندې کړې. نو دې وخت کې زموږ دوست شیرزاد ورته وویل، سید افضل شیرزاد، چې استاده زه اجازه ده چې زه یو سګرټ وڅښم. استاد ورته وویل چې نه، سګرټ ته اجازه نشته، موږ په کومه مسله باندې خبرې کوو، ته سګرټ څکې. بیا نو دا نو همداسې دا دغه پاتې شول او خبرې سره وشولې او ډېرې کیسې هم سره وکړلې. نو چې راووتلو، شیرزاد دا د خپلو سګرټو کوتۍ د سړک غاړه کې ویالې ته وغورځولې وه چې زه خو یو نور ولاکې وڅکمه. استاد داسې یو دغه راته وکړه، وصیت یا نصیحت یا یوه دغه یې راته وکړه چې دا سګرټ نور ونه څکمه. نو سګرټ چې وغورځول، نو یوه هفته وروسته بیا یې بېرته سګرټ شروع کړل. موږ ورته توبه ماته یې ویلې. نو استاد د خدای غریق رحمت کړي، استاد ډېر لوی انسان و او ما سره ممکن نور خاطرې هم وي، خو اوس دستي را سره ذهن یاري ونه کړ. ډېر وخت تېر شو کله چې په وروستیو کلونو کې چې زه د ژوندون مجلې ته راغلم، لیکواله ټولنه کې مې کار کوم. بیا د ډاکټر شیرشاه د خدای ژوندی لري، هغه به هر وخت به مې مجبوره کوو چې د استاد کومه لیکنه راته راوړي او راشي او د استاد پوښتنه وکړم. که به مو ونه لیدلی شو، کله کله به مې اکاډمۍ کې ولیده. نو استاد یوه داسې د هغه مړینه داسې یوه تشه ده چې زه فکر نه کوم چې بیا دې بل څوک دغسې په پښتنو کې پیدا شي. روح دې ښاد وي او یاد دې تلپاتې وي. خوشحاله اوسې، سپېڅلی سې، خدای تل ته ژوندی لري.